بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. نن به د هدایت النحو درس نمبر شپږویشتم شروع کو. متاسې د اسم غیر منصرف اسباب شروع کړي وو. په هغو کې د الله په فضل و توفیق سره عدل او وصف پوره په تفصیل سره وشول. نن به د هغو سببونو نه دریم نمبر سبب تانیث شروع کو. نو تاسې سبق ته ښه توجه سره کښېنوئ چې سبق نه پوه شوئ. اما التانيث بالتاء فشرطه أن يكون علما كتلحى وكذلك المعنوي ثم المعنوي إن كان ثلاثيا ساكن الأوسط غير أعجمي يجوز صرفه وتركه لأجل الخفة ووجود السببين كهند وإلا يجب منعه كزينب وسقر وماها وجوز والتانيث بالألف المقصورة كحبلى والممدودة كحمرى ممتنع صرفهما البتة لأن الألف قائم مقام السببين التانيث ولزومه. أما التانيث بالتاء هر چې تانیث په تا سره چې دی فشرطه ان يكون علما نو د دپاره شرط دا دی چې دا به علم وي. وکذلک المعنوي او همدارنګې معنوي تانیث هم دی. ثم المعنوي بیا چې هر چې معنوي دی ان کان ثلاثیا که چیرې دا ثلاثي وي ساکن الاوسط اوسط یې څه وي ساکن وي غیر اعجمي او عجمي نه وي یعنی عربي وي. يجوز صرفه وتركه نو بیا د منصرف ویل او غیر منصرف ویل دواړه جایز دي. لأجل الخفة په وجه د چا له وجې د خفت نه. ووجود السببین او بله وجه شی ده چې دغې دوه سببونه هم شته دي. نو سببونو د وجې غیر منصرف ویلی شي او د خفت د وجې نه منصرف هم ویلی شي. که هند لکه هند مثال شی ده هنده والا یجب منعه او که چیرته داسې نه وي بیا به دا غیر منصرف ویل څه وي واجب وي. که زینب و سقر لکه زینب سقر و مه او محشه و جور او جور شه دا مثالات دي ښه. دغه نه بیا وروسته تحقیق کوو. والتانیث بالالف المقصورة كحبلى او تانیث په الف مقصوره سره لکه مثال حبله ده. والممدودة او د ممدودې سره لکه حمرا ممتنع صرفهما د دوی هغه چې د ممتنع د منصرف ویل دا ممتنع دي. البته لأن الالف قائم مقام السببين ځکه دلته الف چې د قائم مقام د دوو سببونو ده. التانیث ولزومه چې یو تانیث ده او بل د لزوم ده. خو نن سبق کې به انشاءالله موږ تاسې څو خبرې کوو. نو څلور ابحاث به پکې کوو. اول نمبر تانیث تعریف، دویم نمبر بحث چې د تانیث اقسام او د هر قسم وضاحت په مثالاتو سره، دریم نمبر غیر منصرف کېدو کې د تانیث اثر چې کېږي څه شرط دی ورته، او څلورم نمبر تانیث اقسام هغه اقسام چې کوم بغیر د شرط مؤثر دي او هغه اقسام چې کوم مع الشرط مؤثر دي. نو اول به راشو تانیث تعریف ته. البحث الاول فی تعریف التانیث. تانیث لفظ چې دی د تفعیل باب نه مصدر دی، یعنی تأنس یتأنس تانیثا. معنی شی دی مؤنث کېدل. تانیث تفعیل باب تاسو ګردان داسې هم جوړولی شوی انس یؤنس تأنیثا داسې صحیح راځي. مخکې ما غلط ووی. لکه بل مثال ضرب یضرب تضریبا، فعل یفعل تفعیلا.
نو تانیث معنا ده په لغت کې مؤنث کېدل او د نحویانو په اصطلاح کې تانیث هر هغه اسم دی چې هغه کې د مؤنث علامات وي. چا کې چې د مؤنث د تانیث علامات وموندلی شي نو دا به شی وي، دا به مؤنث وي، دا به تانیث وي. او د تانیث څو علامات دي؟ 4. اول نمبر تای ملفوظه، یعنی چې په ژبې سره تلفظ وشي، لکه طلحه، طلحتو، طلحته، دغه کې تای تانیث ده. دلته که تاسو یاد ساتئ دا طلحه خو دا خو د سړی نوم دی، د مذکرو نوم دی، د مؤنثو نه دی. خو دا طلحه چې دی دا په کلمه مؤنثه ده. نوره چې چا نوم وي هغسې مو کار نشته، دلته مو الفاظو سره کار دی، یعنې دا په الفاظو کې مؤنث ده. ښه داسې نه وي چې مثال خبره یو سړی پاسي طلحه په خپلې لور باندې نوم کښېږدي چې ما لور نوم دی طلحه، ځکه چې طلحه خپله مؤنث دی. نه، دا طلحه خو په الفاظو کې مؤنث دی. نوره دا طلحه نوم د سړیو دی. دویم نمبر مثال تای مقدره چې زبان سره نه ادا کېږي خو عقل کې موږ ته پته لګېږي، لکه اردن په دلیل د چا سره؟ اوریدتون سره، ځکه د ده تصغیر چې دی اوریدتون دی. او موږ تاسې دا قاعده یلې وه چې تصغیر چې دی یو څیز خپل اصل ته راجع کوي. نو ارد اصل چې دی اوریدتون دی، نو په اصل کې دا مؤنث دی، نو اردن هم شی شو، مؤنث شو. دریم نمبر الف ممدوده چې په کوم باندې مد وي او هغه نه بعد حمزه وي، لکه حمراء، دا هم د مؤنث یو علامت دی. څلورم نمبر د مؤنث تانیث علامت چې د الف مکسوره، هغه الف د چې کلمې په آخره کې وي او بغیر د مد او حمزه نه وي، لکه حبلا. ښه دا خو 4 علامات د تانیث شول. اوس به راشو بحث ثاني ته. البحث الثاني في بيان أقسامه مع توضيح كل قسم بالأمثلة. التانیث چې د ابتداءً 2 قسمه دي. صحیح شه؟ یو هغه تانیث ده چې موږ ته تا سره حاصلیږي، او دویم هغه تانیث ده چې بغیر د تا نه حاصلیږي. چې کوم تانیث موږ ته تا سره حاصلیږي دا بیا په خپل کور کې 2 قسمه ده، او کوم تانیث چې موږ ته بغیر د تا سره حاصلیږي دا هم په خپل کور کې په 2 قسمه ده. نو ټوټل د تانیث اقسام 4 شول. اول نمبر هغه تانیث چې تای ملفوظې سره حاصل شوی وي، دغه په 2 قسمه دي. یو خو هغه دی چې هغه کې تای متحرکه وي، لکه طلحه. چې کوم تانیث کې تای متحرکه ملفوظه وي دا اسماو سره خاص دی، دا خبره مې یاد ساتئ. او دویم هغه چې تای ملفوظه خو پکې وي خو تا متحرکه نه وي بلکې ساکنه وي، لکه ضربت. نو چې تای ساکنه پکې وي دا افعالو سره خاص دی. ښه دویم نمبر چې تا خو پکې وي خو مقدره پکې وي، ملفوظه نه وي، دغه ته تانیث معنوي هم ویلی شي. اول قسم ته تانیث لفظي او دویم قسم ته تانیث معنوي. بیا تانیث لفظي چې دی هم 2 قسمه دي که نه، چې موږ وي چې یا به تا ساکنه پکې وي یا به تا متحرکه پکې وي. او تانیث معنوي همدا یو دانه دی. دغه مثال لکه اردن بدلیل اوریدتین. ښه دا خو 2 قسمه مو د تانیث ووې، خو که تاسې سوچ وکړئ 3 دي پکې، ځکه چې تانیث تا سره چې وي ملفوظې سره هغه خپله په 2 قسمه ده، ساکنه او متحرکه. ښه بل هغه تانیث چې په تای مقدره هغه سره وي بغیر د تا نه وي هم په 2 قسمه ده. یا به الف ممدوده پکې وي لکه حمراء، او یا به الف مقصوره پکې وي لکه حبلا. نو ټوټل که تاسې سوچ کړی وي 5 قسمه د تانیث جوړ شول. کوم جوړ شول؟ تای ملفوظه متحرکه، دویم نمبر تای ملفوظه ساکنه، دریم نمبر تای مقدره، څلورم نمبر الف ممدوده، پنځم نمبر الف مقصوره. ښه نو اوس به تاسې سوال کوئ چې مفتي صاحب دا خو 5 قسمه د تانیث جوړ شول او کتاب والا 4 ته اشاره کړې ده. نو موږ جواب کوو چې دا 5م قسم چې دی چې د تای ساکنه د افعالو سره خاص دی، او دلته بحث د چا روان دی؟ د اسم. نو دغې وجې نه هغه 5م چې دی کتاب والا نه دی شمار کړی. مطلقاً د تانیث 5 قسمه دي، او په اسماو کې د تانیث
څلور قسمه دي. دا جواب دی. نو نن دپاره همدا درس بس دی. دا بل درس کې لږ تفصیل دی انشاءالله دا به سبا ووایو. وما علینا الا البلاغ.